السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. موږ د ټولز او کم چې پری ایکسټنشن دی بغیر پیسو موږ یوز کولی شو هغه موږ سٹارټ کړي دي. نو تاسو چې دوه کم تیر ایکسټنشن موږ ویلي په هغه به تاسو پریکټس هم کړی او تاسو به هغې نه ډېره فایده اخیستې او ستاسو به پې یو څو پراډکټ معلوم کړي وي. نن بل ایکسټنشن وایو هغه ته وایي سکین انلیمیټډ. اوس تاسو چې کله ایکسټنشن ایډ کوئ نو تاسو به یو دا احتیاط کوئ چې دلته به لیکلی https://chrome.google.com چې کله پې دا ویب سایټ برنو نو هغه به بیا تاسو نه کولی هغه لینک غلطي. صحیح ده. اوس دا لیک بدل دی دا لیک بدل دی. صحیح ده. تاسو به دا یو ایډ کوئ. صحیح ده. کروم والا چې chrome.google.com چې کوم لیکلي کړی بیا هغه زړه قصه ده هغه شان ته به تاسو ایډ کوئ. په دې باندې به کلیک وکړئ دلته به راشي ایډ ټو کروم به ووایي نو دا ایکسټنشن به ایډ شي او بیا به زه ایکسټنشن پن کم د ځان سره دا به زه د ځان سره پن کم دا به ما سره راشي دا به کار سټارټ کړي. اوس د دې موږ دا ګورو چې د دې استعمال څه دی. اوس تاسو ډېر زیات ملګري چې کوم دي هغې ته دا پرابلم وي هغه وایي چې یاره موږ د برانډ نه اپروول نه شروع اخیستی ځکه چې دا خلکو موږ له ډېر غلط مایند جوړ کړی چې برانډ نه به اپروول لري د هغې سره به رابطه کوي دا ډېر ګران کار دی. دا هېڅ څه ګران کار نه دی. صحیح د دې لپاره موږ تیار میسیجز لیکلي هغه برانډ ته موږ سینډ کوو خپله ډیټا پکې صرف پوټ کوو په دې کې هېڅ خبره نشته. صحیح ده. برانډ ته خو صرف دا چې هر برانډ چې کوم دی هغه هر چاته اجازت نه ورکوي. تاسو به د سیوا برانډ سره رابطه کوئ چې کوم بیا تاسو ته اجازت درکړو تاسو به ښه برانډ معلوموئ ښه پراډکټ به تاسو معلوموئ. اوس موږ به دې ته ګورو چې تاسو کې ډېر ملګري داسې هغوی موږ د برانډ اجازت نه بغیر پراډکټ خرڅول غواړو نو موږ ته به څنګه پته لګي. ځکه که تاسو یو داسې پراډکټ خرڅ کړئ چې هغه د برانډ پراډکټ وي او تاسو ته بیا برانډ وارننګ درکړي ښه برانډ هغه چې تاسو ته وارننګ درکړي تاسو هغه پراډکټ لر کړئ. خو چې بعض برانډ نه دی هغه ډایرکټ امیزون ته وایي نو بیا ستاسو د اکاونټ د بندېدو چانس وي. اوس تاسو ته خو پته نه لګي په پراډکټ هنټینګ کې چې دا د برانډ پراډکټ دی یا نه دی. نو دا سکین انلیمیټډ چې کوم ایکسټنشن دی دا موږ ته دا مدد کوي چې یاره دا برانډ نه به دا اجازت راخلو که نه دا پراډکټ موږ بغیر اجازته خرڅولی شو. صحیح ده. نو د دې استعمال زه تاسو ته وایم خو تاسو اول په کنسپټ باندې ځان پوه کړئ. بعض داسې پراډکټ چې هغه کې به موږ د برانډ نه خامخا اجازت راخلو ځکه چې دا غیر اخلاقي کار دی او صحیح کار نه دی اللیګل کار دی ځکه زموږ برانډ دی نو موږ ته به څومره غوسه راځي چې څوک زموږ د اجازت نه بغیر خرڅوي. نو دغه شان ته تاسو به هم دې ته ګورئ چې کوم برانډ داسې چې هغه کې اجازت نه ریکوایرډ نو هغه تاسو خرڅولی شي. خو چې کوم کې اجازت پکاري نو هغه به تاسو بیا اجازت اول به اجازت راخلئ. نو دا به موږ ته څنګه پته لګي چې کوم پراډکټ دپاره موږ اجازت راخلو کوم دپاره به نه راخلو. نو اوس ګورئ موږ به مختلف پراډکټ چیک کوو. اوس دا یو پراډکټ دی چې کوم چې دې کې ماته اجازت پکار دی یا نه دی تاسو دې ته ګورئ د دې به داسې پته لګي. دا پراډکټ ما سره کولی شي دې دلته مخامخ نه دی سټور نوم ته که دلته اتنټیکیشن ریکوایرډ رالی په ریډ کلر کې نو دې نه به زه اجازت راخلم بیا خرڅوم. دا رالو. صحیح ده. اتنټیکیشن ریکوایرډ نو دا زه بغیر اجازته نشم خرڅولی. داسې به تاسو ته هر پراډکټ نه میلاویږي تاسو به لږ خواري کوئ پراډکټ پسې به ګرځئ. صحیح ده. اوس فار ایگزامپل دلته یو پراډکټ دی دا پراډکټ دی دا زه ګورم چې د دې کې به اتنټیکیشن ریکوایرډ که نه دلته که ما ته ریډ کلر کې رالو اتنټیکیشن ریکوایرډ نو زه به هغه پراډکټ اجازت راخلم د هغې نه پس به خرڅوم. که را نغلو نو بیا به زه بغیر اجازت هم خرڅولی شم چې دا پوره لوډ شي پیج نو بیا به پته ولګي. دلته وګورئ اتنټیکیشن ریکوایرډ دغه شان دا بیبي ټایز دی دا زه کولاوم دا پراډکټ نو دلته به زه ګورم چې ما ته اتنټیکیشن ریکوایرډ راځي که نه راځي نو دې کې هم پکار دی. مطلب دا دی چې دا سکین انلیمیټډ موږ ته دومره هیلپ زموږ سره کولی شي چې موږ یو ښه پراډکټ معلوم کړو. صحیح ده. او هغه د برانډ اجازت نه بغیر موږ بیا خرڅولی شو. چې په کوم کې دا اتنټیکیشن ریکوایرډ وي هغه کې به موږ اجازت راخلو د اجازت نه بغیر موږ هغه نشو خرڅولی. نو دا ډېر ملګرو ته پته نه لګي. نو دا یو اسانه طریقه ده. تاسو دا سکین انلیمیټډ پری ایکسټنشن دی هغه تاسو ایډ کړئ او تاسو په دغه باندې پراډکټ معلوم کړئ د ځان دپاره چې کوم بغیر اجازته موږ خرڅولی شو. نو دا سیریز روان دی او کوشش کوم چې تاسو ته څومره ډېر نالج پرووایډ کېدی شي او تاسو په هغه باندې کار سټارټ کړئ. ځکه چې کم از کم زما خو دا مایند سیټ دی چې زه دا نه منم چې زما عمر سیوا دی یا زه غریب یم یا زما سره نالج شته یا نشته. اوس داسې زمانه ده چې دا چیزونه میټر نه کوي. نه انګلیش میټر کوي. انګلیش موږ یاد کړی په دې دغه کې موږ یاد کړی دی د دې علي بابا په دې سره په دې رابطو په دې چیزونو کې موږ یاد کړی. اوس دلته ګو دا میسجونه ماته اوس هم شوي. نو دا چاینیز دا انګلیش داسې و چې
تاسو پکې غلطۍ نه رستی شئ. نو دا دومره خبر نه ده، تاسو خو په اسانۍ سره داسې ټولز او ایکسټینشن او دا چیزونه وسټه دی چې انګلیش ښه په اسانۍ سره جوړیږي، دغه دونه میټر نه کوي. صرف دا یو مشکل چې مطلب تاسو کله دا ټایټل جوړوئ یا دا بلټ پوینټس جوړوئ نو دلته بیا تاسو له ښه انګلیش پکاري. خو زه دا هم چې تاسو جوړوئ د یو کم د A+ کنټینټ لیکئ یا د پروډکټ ډسکرپشن لیکئ یا دا چیزونه لیکئ، نو زه دا سروسز موږ پرووایډ کوو که نه. نو بیا که څه داسې څوک خپل پرایویټ لیبل لانچ کوي یا څه هغه ته کنټینټ پکاري نو هغه بیا تیارېږي. خو دا بعض څیزونه چې کوم دي دې کې تاسو دغه مه کوئ چېرې زما عمر سیوا دی یا زه غریب. اوس یو کس غریب دی هغه د پروډکټ هنټینګ یاد کړي که نه، پروډکټ هنټینګ نه دې شروع وکړي، پروډکټ دې معلوموي، هغه دې په خلکو خرڅوي چې هغې نه پیسې راشي، هغه نو هغه دې د پروډکټ هنټینګ یاد کړي. د پروډکټ هنټینګ نه پس دې هغه خپل بزنس سټارټ کړي. نو مطلب دا دی چې اپورچونیټیز په هر ځای کې دي. اوس که یو کس څه کول نه غواړي په ژوند کې نو هغه په هر څه کې هغه ته بانه ښکاري. چې یو کس څه کول غواړي په ژوند کې هغه ته په هر څه کې بیا لار ښکاري او هغه ځان وباسي. نو که تاسو داسې ووایئ چې تاسو کې دا بیماري چې تاسو د هر څه نه بانه جوړوئ، موږ ته نه تاسو ته صحیح د کورس اخیستی نه شي. تاسو ته زه کوشش کوم کم از کم چې څه راځي زه وایم چې تاسو ته ویم. زه په دې ماته ځان دغه نه ښکاري چې زه تاسو نه علم پټ کړم یا څه علم چې زه څومره تاسو ته ویم په هغه کې زما دا فایده ده چې تاسو کې زما نه سوالونه کوئ، مختلف چیزونه پکې ماته نور هم یادېږي. صحیح ده. او د علم د څومره خورئ نو هغومره سیوا کېږي. صحیح ده. په دې تاسو چې کله خلکو ته ورکول شروع کړئ نو الله به تاسو ته درکول شروع کړي. صحیح ده. تاسو د خپل مایند خپله مینټیلیټي دا لږه چینج کړئ، یو بل سره هیلپ کوئ چې څو پورې تاسو د نورو زندګۍ کې مشکلات نه حل کړي، الله ستاسو مشکلات نه حل کوي. کله تاسو د نورو انسانانو مشکلات حل کوئ، د هغو په ژوند کې څه ویلیویټ کوئ نو ستاسو به اټومیټک الله تاسو له د هغې بدله درکوي. نو دا موږ دا سیریز سټارټ کړی، تاسو کوشش وکړئ دا سیریز په صحیح طریقه فالو کړئ. په دې کې دا نه ده چې زما ایجوکیشن نشته، په دې کې ایجوکیشن ته څه دا ټولز دي، په دې باندې ګورئ، پروډکټ ګورئ چې پروډکټ در سره معلومیږي خپله بزنس سټارټ کړئ. که نه پروډکټ په چا خرڅ کوي چې ما سره داسې پروډکټ د خلک یې اخلي، خلکو ته تیار ناسي، خلکو سره اکاونټس څه دي، انویسټمنټ هر څه ورسره دي، خو پروډکټ آیډیاز او دا چیزونه ورسره نه دي. یو بل ټول دی په هغه باندې کوشش کوو چې ځان پرې پوهه کړو، هغې ته وایي د کیملایزر. خو تاسو به دلته دې ته خیال کوئ که نه چې دلته دا دې کې به خصوصا خیال کوئ دلته چې chrome.google.com لیکل شوی. صحیح ده. او د هغې دا آیکن دی کیمل 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 یې په 3 ځل لیکلی هم دی او کیمل یې پرې ورکلي هم دي، 3 کیمل تصویران دي. نو د انسټالیشن دغه زړه طریقه ده، هغې سره طریقې سره به موږ انسټایل کړو. ګوره ایډ ټو کروم دا به زه پین کم د ځان څخه. اوس دا موږ وایو چې د دې څه استعمال دی، دا زموږ سره څه هیلپ کولی شي. نو موږ به یو پروډکټ سرچ کړو، موږ به یو پروډکټ وګورو، په هغه باندې به دا اپلای کړو. فار ایگزامپل زه یو پروډکټ ګورم، دا زما یو پروډکټ دی. صحیح ده. په دې باندې زه دغه ټول یوز کول غواړم. نو تاسو د دې ټول چې کوم استعمال دی هغه یاد کړئ. په دې باندې به زه کلیک وکړم نو دا به لوډینګ شروع کړي. دا چې تاسو استعمالوئ دلته به کلیک وکړئ. تاسو که ته دا نیکسټ بوتل غواړئ نو نیکسټ کا، نو موږ ایگزټ کوو، نو موږ به نیکسټ لاړو، بیا نیکسټ ووایو، بیا نیکسټ او بیا نیکسټ او ډن باندې به کلیک وکړو. چې کوم استعمال دی موږ په دې ځان پوهه کوو چې دې څه استعمال دی. اوس دا موږ ته پرایس هسټري ښیي. مطلب دا دی چې دا کم پروډکټ دی د دې لویسټ پرایس کله و، د ټول نه سیوا پرایس یې کله و، او موږ چې کله کم پرایس ته ورسي هغه پرایس موږ ورکولی شو چې موږ ته بیا پته ولګي. او موږ دلته خپل ډیزایر پرایس هم ورکولی شو. مطلب چې کوم پرایس ته ورسي چې هغې موږ ته پته ولګي چې په دې پرایس باندې دی او بیا یې په هغه باندې موږ واخلو، یا موږ دا خرڅول غواړو نو چې موږ ته بیا ایمیل کولی شي چې یاره موږ ته ایمیل دی وکړي چې یاره دا پروډکټ چې کوم تا ریټ ورکړی هغه. نو دا موږ ته ټول ښیي چې د یو میاشتې تاسو هسټري ګورئ، د 3 منث ګورئ، 6 منث ګورئ، یو کال ګورئ. نو موږ به 1 منث کلیک کړو یا به موږ لږ سیوا کلیک کړو، دا 6 منث په کلیک کړو نو موږ ته به پته ولګي. اوس په 6 منث کې لویسټ پرایس چې دا امیزون خرڅوي، تھرډ پارټي نیو او تھرډ پارټي یوز. مطلب په نیو کې خرڅوي، بعض پروډکټ په یوز کې هم خرڅېږي او بعض په نیو کې خرڅېږي. نو امیزون کې نیو او یوز او نیو داس خرڅولی شي. بیا دا شان دا بره امیزون دی. نو د امیزون لویسټ پرایس چې کوم دا په نومبر 17 تاریخ او 2017 کې دا څو د ټول نه کم پرایس 2.99 او د ټول نه هائی پرایس چې کوم دی 16 مارچ 2022 کې هائی پرایس دی. او اوس کرنٹ پرایس چې کوم دی د دې دا دی. او بیا دغه شان تھرډ پارټي چې کوم دی د ټول نه لویسټ پرایس په 2019 کې
ډیر کم پرایس دی نی او های پرایس تقریبا $15 نو 14.99 او دا په 5 مارچ 2022 باندې بیا دا شان تر پارټي چې کوم دی یوز کې دا نیو یوز کې چې کوم دی دا ریټو او بیا دا شان ته دغه تاسو ډیټ هر څه کته شي بیا تاسو چې کوم دی د دې 1 ایئر هیستري کته شي صحیح دا ټوله هیستري تاسو ته شو کوي چې د پرایس کله ټول نه کم او کله ټول نه سیوا او پرایس چې کوم دی کله او د دې کرنٹ پرایس دی نو دا اوس د امازون سره په حال سره تقریبا $5 دی 4.99 دی او د نورو سره نٹ ان سٹاک مطلب دا دی چې د نورو سره نه دی موجود دو سره د دیو سره ختم شوی دی او ډیزایر پرایس مطلب دا دی چې موږ خپل پرایس دلته ورکول شو په دی کې چې دا پروډکټ کله دغه ریټ ته ورسي چې موږ ته یو ایمیل وشي موږ ته خبر شو نو دا د دې د استعمال طریقه دا به موږ په یو بل پروډکټ باندې یوز کوو چې تاسو لږ نورم یاد شي اوس چې په د دې استعمال طریقه تاسو یاد کړئ دا پروډکټ ما کولاو کو دلته به د ایکسټنشن ته راشي دا د کیملایزر په لیکل دا به کلیک کړئ نو تاسو نه به دا به مخکې تاسو یو ځل چې پروسیجر وکړئ بیا کول ته ضرورت نه اوس دا تاسو ته ښایي چې د دې لویسټ پرایس دا به موږ 6 منت سلیکټ نو موږ به وګورو د تھرډ پارټي سره په سټاک کې نشته دی د امازون سره ورسره د کرنٹ پرایس 160 دی 0.86 او د دې د ټول نه کم پرایس چې کوم هغه داو په مئی 2 مئی 2022 کې او د ټول نه هایست پرایس چې کوم دی 13 مارچ دغه تاسو ته دا ریکارډ دا ښیي 13 مارچ 2022 صحیح ده بعض پروډکټ لږ نوي بعض زاړه موږ به یو بل پروډکټ هم وګورو تاسو به سپانسر پروډکټ او دا ټاپ والا چې کوم یو سپانسر دی هغه موږ ګورئ شي دا موږ بدلته یو پروډکټ اوپن کوو اوس دا پروډکټ دی دا ما کولاو کو نو زه به په دې ایکسټنشن ته راشم په ایکسټنشن به کلیک وکړم نو دا ما ته ټول ریزلټ شو کړي چې د دې لویسټ پرایس څومره دی اوس دا تاسو ګورئ په دې کې 6 منت ریکارډ به وګورو تاسو 3 منت هم کته شي چې څومره تاسو کته دی به 3 منت وګورو امازون سره دا نٹ ان سٹاک دی مطلب دا موږ ته دام خی چې د امازون سره ور سره دی کو نه دی او بل موږ ته د پرایس هیستري دی خی او تھرډ پارټي نیو ریټ هم راته خی یوز هم راته خی نو کدا تاسو ګورئ په 3 میاشتو کې چې کوم دی د دې های لو پرایس داو او په کم تاریخ باندې او تاریخ سره مخه ته بریګټ کې لګل شوی او های پرایس داو او کرنٹ پرایس دا دی او په یوز کې چې کوم دی د ټول نه کم پرایس دا دی تھرډ پارټي مطلب دا چې امازون نه علاوه چې کوم کسان دا خرڅي صحیح ده نو وګورئ تاسو دلته دا کم پرایس دی دا ټول نه سیوا دی هایست پرایس دی او دا کرنٹ پرایس دی او دا ډیزایر پرایس دی تاسو به کې ورکول شي چې امازون هغه ورکوي د امازون خو دلته سټاک کې نشته دی دلته ورکول شي چې تاسو په نیو کې بکاري او یوز کې بکاري دلته ورکول شي تاسو چې کوم پرایس بکاري فار ایگزامپل دا اوس تقریبا $17 دی $17 دی نو تاسو دلته لیکلی شي چې دا کله په $15 شي ماته ایمیل وکړئ نو تاسو ته به ایمیل وشي دغه باره کې دلته دا نور فنکشنز هم دي دا هم تاسو کولی شئ نو دا یو بل ایکسټنشن او دا هم پرې دی تاسو د دې د پروډکټ څه کتلی شئ په دې باندې د پروډکټ چې کوم ریټ دی د هغې چې کوم پرایس دی د هغې هیسټري کتی شئ تاسو ته مختلف دلته ډیوریشن درکړي چې تاسو د کوم ډیوریشن هغه ګورئ 6 منت ګورئ 1 ایئر ګورئ نو ټولې تاسو له درکړي یا آل ټایم ګورئ نو دا یو نیکسټ چې کوم ټولو زموږ سره پری ایکسټنشن او تاسو به په دې باندې لږ ډېر پوه شئ خو په دې ټولو به تاسو پریکټس کوئ اکاونټ او دا په امازون کې ضروري نه دي بس چې تاسو سره پروډکټ هنټینګ او دا چیزونه نه شروع وکړئ او دا یادوئ بیا چې کله تاسو اکاونټ جوړ کړئ بیا دغه شانته نور چې کوم کنسپټ دی هغه تاسو سره راشي نو تاسو سره بیا خو پوره فایده کېدی شي اوس که تاسو دا څومره کنسپټ دی دا یاد کړئ دا پروډکټ هنټینګ یاد کړئ نو تاسو ایز ا وی ا کار سټارټ کولی شئ خو تاسو کوشش وکړئ چې څومره تاسو ته کوم اپورچونیټیز وي نو په هغه باندې فوکس کوئ زمونږ دا غټه بدقسمتي ده چې موږ په هغه چیزونو باندې فوکس کوو چې یا زمونږ په کنټرول کې نه او یا زمونږ په وس کې نه موږ په هغه چیزونو باندې ټرای کوو چې کوم وسایل را سره هغه استعمالوي او په هغې په مدد سره مخکې ځئ موږ سره کوم وسایل نه موږ په هغې پسې کوشش کوو هغه حاصلول دپاره کوشش کوو او بیا موږ داسې لارې اختیارو چې هغه موږ ته نور مشکلات سوا کوي چې کوم زموږ سره کوم اپورچونیټیز شته دا پری ټولز دی دا امازون ویب سایټ دی په دې خو زموږ یو روپۍ هم نه لګي چې دا لږ ډېر یاد کوي بیا به د هغې نه مخکې نور څه یاد کوي بیا به اکاونټ ځان ته جوړ کوي پروډکټ هنټینګ به کوي د چا سره به چا باندې تاسو چې پروډکټ معلوموئ صرف پروډکټ معلوم کړئ هغه تاسو چا باندې خرڅولی شئ موږ ټوله کرایټیریا هر څه ووایو چې ډراپ شپینګ دپاره څنګه پروډکټ معلومیږي ښه پروډکټ
د هولسیل لپاره څنګه معلومیږي، د پرایویټ لیبل لپاره څنګه معلومیږي. نو دا ضروري دي چې دا تاسو دا چیزونه یاد کړئ.